سلام 28 اکتوبر مو مبارک شه د ټولو ډیر زیات مبارک وي او تاسو سړي مشي خیر اوسې مننه خوشاله اوسې ته راشه دلته راشه زما څنګ ته راشه دې خوا ودرېږه دې خوا تاسو سړي مشي خیر اوسې مهرباني مننه ډېره زیاته مننه کوو ستاسو ښایسته نومونه زما نوم زین الله عابد دی زین الله ستاسې رحم الله رحمي رحیمي او ستاسې برکت الله برکت الله جانه ستاسې زما نوم یوسف د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یوسف ماشاءالله قدرمنو لیدونکو ما یو څه خواږه اخیستي دي تاسې ګورئ چې د هغې ورور په لاس کې دي نو دا د پرونۍ ورځې د کرکټ د لوبې په ویاړ باندې دي پرونۍ ورځ د کرکټ مو لوبه وکتله او ټوله مو کتله ماشاءالله ډېره خوندوره لوبه وکړه او د افغانستان لپاره افتخار ځای ده او ډېر خوند وکړه واقعي شي چې د قاتل ډېر خوندور سکور وکړي او نورو لوبغاړو هم ښه خوندور بیټینګ وکړه الله تعالی دې بس دغسې کامیاب لري زموږ ټول لپاره افتخار ځای ده باید افتخار پې وکړو او هر کله باید تشویق کړو خوشحاله اوسئ تاسو لوبه وکتله بالکل ټولې لوبې مې کتلې د پای نه تر پای پیله پورې ټولې لوبې مې کتلې دي بیګانۍ لوبه څومره جالبه وه یا دومره جالبه وه سل په سلو جالبه وه ډېره خوندوره لوبه وه او خاص به صدیق اتل ویلډن اتل چې څنګه نوم دی همداسې اتل کارونه یې وکړل په دې ایسیا کپ کې راتلونکي کې یو ښه ځلانده لوبغاړی دی بالکل انشاءالله دا به په ملي ټیم کې لوبه او ډېرې لاسته راوړنې به د خراسان افغانستان دپاره به راوړي دا صدیق اتل دپاره یو چک چک وکړئ چک چک واه زبردست ډېر په زړه پورې ستا په لوبه کې څه خوښ شو زما په لوبه کې والله ډېره ښایسته واقعا سې لوبه وکړه پوه شي او ټولو وطنوالو ته ډېر مبارکي فقیر صدیق اتل ډېره ښایسته لوبه وکړه واقعا سې ښه لوبه وکړه د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شول چې دا یو تاریخي کپ د افغانستان لپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی بالکل د افغانستان لپاره ډېره د ویاړ خبره ده خوشحاله اوسئ نو دا دی زه به هم کمرمنه نږدې راشه مټیان دي واه زبردست زړه خو مې کېږي زه هم حق لرم اول باید زه ترېنه چک وکړم څنګه بالکل یې وکړه راشه قاري صاحب راشه دلته راشه واه دا څومره خوندور دی ډېر خوندور دی دا هم د کرکټ په نوم راوړي ها واه لږ وخورئ یا خوند واخلئ سمه ده انشاءالله واخلئ ډېره مننه استاد والې ها ونیسئ نه دا یو رنګ ماله که نه بیا سمه ده صحیح شو
بس ډېر په زړه پورې تاسو ټول نه مننه جلال آباد ښایسته ښار دی زه به د نورو هیوادوالو سره به هم د اختر مبارکي کوو ملتیا مو کوي خپرونه تر پای شي به پورې په مینه وګورئ قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست مخکې پښتونستان واړ کې وو او دا دی اوس مخابراتو چوک ته راورسېدو دا هغه ځای دی چې بېګا تر نیمو شپو زموږ او ستاسو هیوادوالو ننګرهاریانو دلته کرکټ په ژوندۍ بڼه په هغه سکرین کې کتلو او د سریلانکا سره د افغانستان فاینل میچ و او ډېر خوندوره لوبه وه افغانستان ډېر یو تاریخي ویاړ کپ افغانستان دپاره وګټه نو دا زموږ او ستاسو دپاره ډېر زیات د ویاړ خبره ده دلته هم دا خلک راټول شوي دي دوی سره به هم مبارکي لمانځو او تر څنګ به دوی ته لږ خواږه ورکوو السلام علیکم جوړ بخیر دلته راشه ستړی مه شي خیر اوسئ خوشحاله اوسئ نوم دی نوم حاجي ګل حاجي ګل ښه حاجي ګل جانه څنګه روغ ښه یم الحمدلله خوشحاله اوسئ ډېره مننه کرکټ لوبه دې بېګا وکتله او مې لیدله څومره خوند یې ترې واخیست ډېر زیات څه دې پکې ډېر جالبه و ډېر جالبه دا و چې صدیق الله اتل 50 وکړه او میچ یې وګټلو تر اخره پورې ولاړ یعنې دا صدیق الله اتل برکت و او برکت و واقعیت څنګه لوبغاړی دی ډېر ښه لوبغاړی ده خوشحاله اوسئ کاکا ته هم راشه دلته راشه مخکې ستړی مه شي السلام علیکم سال قراري ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ته راشه دلته راشه زما څنګ کې ودرېږه ډېره زیاته مننه کوو ډېر د خوشحالۍ ځای دی دا ټول افغانان ننګرهاریان چې راټول شوي دي موږ یو څه خواږه هم ځان سره راوړي دا به هم په دوی باندې ایشو او دا د بېګاني کپ دپاره د افغانستان دپاره یو د ویاړ یو تاریخي لوبې برکت دی چې راغونډ شوي یو او خوشحالي لمانځو کاکا بېګا د لوبه وکتله بېګا مې وکتله او ډېر خوند مې ترې واخیست ډېره ښکلې لوبه وه ماشاءالله هلکان ډېر تکړه دي او آینده ته هم انشاءالله د ملي ټیم دپاره راتلی شي ډېر ترې خوشحاله یو او الله دې نور هم بریا ورکړي څومره خوند یې وکړو ماشاءالله ډېر ښه خوند یې وکړو ما له چې ډېره کومه جالبه صحنه وه هغه رئیس احمدزی چې د خوشحالۍ د لاسه خبرې نه شوې کولی دومره خوشحاله او هغه صحنه ما له ډېره جالبه وه چکچک یې وکړې په ویاړ د افغانستان د تاریخي کپ په ویاړ باندې چکچکې کوم لوبغاړی چې خوشحالۍ نه خبرې شو کوې رئیس احمدزی کوچ بیټینګ کوچ دی که نه ستا کوم لوبغاړی پکې ډېر خوښېږي زما په خپله صدیق اتل دا رحیمي کیپر چې کوم یو دی
ورور شي رخ کار کوو را بیګا د لوبه په ټلویزیون کتله په ټلیفون کې مې ګوري ټلیفون موبایل کې؟ نه ټي وي کې مې ته په ملي ټي وي هغه کې مې کته هاي کې مې کته ډېر خسته هغه کا سری کولا خسته بیټینګ وکړه او ډېر خسته میچ اف د میچ هم واغشته ډېر خوشحال شوم ډېر پیاوړی میچ وکړ ډېر خسته میچ وکړ او ډېر زه خوشحال یم خپل وطندارانو د ملي ټي وي نه او د نور د خلک مرګرو نه چې خسته میچ وکړه ډېر خوشحال یم خوشاله اوسئ بس موږ هم په خوشحالۍ کې درته یو مټۍ درکو او زه به درکوم سمه ده دروازه کا مننه بس تاسو هم وخورئ ډېره مننه مینې سره عیار اوسئ قدرمن اوسئ خوشحاله ډېره مننه مننه وروره خوشاله اوسئ ملتیا مو کې خسته ننګرهار کې یو د کرکټ د بریا د خوشحالۍ ورځ لمانځو 28 د اکتوبر ملتیا مو کوي ښکلې خپرونه وګورئ
کې شپږ شپږ چکې وهم چک 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 زبردست یو ځلې بیا ووایه وای نه په زور نه په رضا وهم او نه په جنګ نه په زور وهم وای په یو دوه باندې مې کار نه کېږي وای سیدې قتل وای چې پارارو کې شپږ شپږ چکې وهم بشیر جان خو ګوره ماشاءالله ښایسته شعر مې ورپسې جوړ کړی دی او څومره خوشحالۍ احساس کوي چې دغه کپ افغانستان به له ځان سره راوړي او د سریلانکا نه یو ګټ ډېر زیات خوشحالۍ احساس کوو او بیګا ډېره خوشحالي وه ننګرهار کې او ډېر خوشحاله هم شو ولا چې نن هم خوشحالي یعنې ارزي کې یادېږي او ارزي کې یادېږي ارزي کې بیګا څو بجو پورې ویښ وي دغه خوشحالۍ لوبه یاره بیګا خو یوې بجې پورې خو یې خو ما هو ولا ملګرو سره چې تللي وي چېرته مو دا کرکټ وکړه کور کې باندې ولا کور کې مه کتو کور کې ناستو ولا په شریکه ناستو کرکټ مه کتو تاسو چې لوبه سخته ده که اسانه ده ولا د منځ کې لږ سخته شوه خو موږ لا لکه چې وبیلو خو د بیا خو د قتل لاړو پوره کو لوبه وګټل شوه که نه او یو لوبه وګټل همدغه چې اول سر کې چې وګټله څومره خوشحاله شوي ډېر زیات خوشحاله شو ډېره مننه ستاسو احساس ته او خوشحاله اوسئ تاسو نه مننه ورو مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو او خوشحاله اوسئ مننه الله عمر شه ډېره مننه کوو قدرمنو لیدونکو ننګرهار دی او د کرکټ د خوشحالۍ ورځ لمانځو زموږ او ستاسو هېوادوال تاسې ولیده چې خواږه مو ویشله نو خپرونه به هم راټولوو دا وه د ننګرهار ولایت د کرکټ د بریا د خوشحالۍ چې ای لوبډلې افغانستان ته یو کپ راوړو هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی بهونکي سیاست الله رب باندې سپارو چې ته چې اوسئ ښه دي یاد بریالي اوسئ لوی الله عمل خدای په امان